سلامونه. د عادل راجا د ګمنام سپاهي یا خاموش مجاهد قصه حقیقت څه دی او رښتیا څه دي؟ بل اړخ ته زمونږه بېوقوفي څنګه مارکیټ کیږي او څنګه دې خلک people make it convert it to dollars. زمونږ بېوقوفي یادوم stupidity converts. عادل راجا چې د فوج د پاکستان آرمي نه پخوانی ریټایر میجر دی، ویلاګس کوي. دا وخت یې په یوټیوب باندې تیر شپږ اتم میاشتو کې هغه آلموسټ 4 لاک پورې فالوورز یا سبسکرایبر په یوټیوب باندې پیدا کړي دي، او په هفته کې یو ځل، دوه ځل، درې ځل او کله کله خو روزانه یو ویلاګ کوي او انکشافات کوي او داسې ښکاره کوي چې سورسز یې ډېر مضبوط دي. په جي ایچ کیو کې دي، په جنرال هیډ کوارټرز کې دغه خلک دي او دغه خلک خاموش مجاهدین دي چې غواړي چې عادل راجا سره او تحریک انصاف سره مرسته وکړي یا د هغې په فیور کې کار وکړي یا د هغې دپاره خبرونه راغونډوي او بیا یې عادل راجا ته وایي او دغسې عادل راجا دا قیسې د تېر شپږ اته میاشتو نه کوي. په تېر شپږ اته میاشتو کې ډېر ایکسپوننشل گروت په سوشل میډیا باندې عادل راجا ته میلاو دی، میجر ریټایر عادل راجا. او په یوټیوب کې په سوشل میډیا کې بیوقوفي په ډالرو کې څنګه کنورټ کیږي؟ نو 4 لکه سبسکرایبر یا فالوورز او دغسې په فیسبوک کې بلا ډېر خلک، په ټویټر باندې بلا ډېر فالوورز. نو همدغه وجه ده چې مسلسل څه نوي تیوري، څه نوي فکرونه، څه نوي نظریه، څه نوي سازشي کهاني عادل راجا خلکو ته پیش کوي. او زمونږ هغه ملګري چې د تحریک انصاف سره وابسته دي، نو هغوی دی رش ټو واچ، هغوی ورباندې د مخې څه ورځي، چونکې کتارسیس یې کېږي، زړه یې سپکېږي، زړه یې پرې خوشحالېږي. نو په ابتدایي ګینټه دوه کې چې ورته شیرز میلاو شي، لایکس میلاو شي، کمنټس میلاو شي، پازیټیو ریویوز میلاو شي، نو کومه ویډیو چې په ګینټه دوه کې ښه وکتل شي، ښه انګیجمنټ پیدا کړي، ښه ویورشپ پیدا کړي، ښه شیرز پیدا کړي، نو بیا یوټیوب په خپله باندې، ځکه یوټیوب هم یو روزګار کوي، یا سوشل میډیا سایټس چې څومره دي، ایون فیسبوک هم او ټویټر هم د خپل الګوریتم په حساب سره هغه بیا نورو ته سجیسټ کوي. تاسو یقین وکړئ چې دا وخت به زه د خپل تجربې په بنیاد ویمه چې په دغه تیوریانو، په خاموش سپاهي او خاموش مجاهد، په دې قصو باندې تر اوسه پورې مینیمم د ټولو نه کم سې کم ګټه چې ده، کم چې به ښاغلي عادل راجا ته په دغه ویډیوګانو باندې کیږي، نو دا به not less than $10,000، یعنی اټلیسټ 10,000 US به وي، او دا تقریبا 15 لکه یا 20 لکه پاکستانی روپۍ شوي. نو ظاهره ده چې دومره بنده خرڅېږي او وی بای د تھنګس، یا وی stupid people buy these conspiracies theories. نو د هغه دپاره دا اسانه نه ده چې نور هم پروډیوس کړي د ځانه دغسې قصې، او دا یوازې د هغه نه بلکې دا د صابر شاکر او دا بالخصوص عمران ریاض خان او حقیقت ټي وي، خو حتی چې اوس په خپله باندې تحریک انصاف والا هم یقین نه کوي، او پخوا دغه حالت د مبشر لقمان هم و، نو اوس دا د دې مجبوري ده چې دا کار کنټینیو وساتي. که د عمران خان سپورټ نه کوي، تحریک انصاف سپورټ نه کوي، تحریک انصاف په فیور کې خبره نه کوي، نو حالت پیدا سی لکه د مبشر لقمان. مبشر لقمان د چا چې ویورشپ به میلیونز کې و، هغه اوس 10,000 او 20,000 کسان ګوري. تاسو اندازه لګوئ چې څومره لویه قرباني ورکوي د پی ټي آی نه، د نریټیپ نه اګینسټ د بلې نریټیپ اخیستو. نو اوس عمران ریاض خان که د زړه نه په څه خبرو کنوینس ومي، لکه اینټي پی ټي آی د سینټیمنټس هم راځي، یا د سره ثبوتونه هم راځي، یا د څوک کنوینس کوي هم، نو د دغه فاینانشل اټیچمنټس او مفادات او دغه چکر نه دومره جوړ دي چې اوس په خپله یو پیرلل دا نه چې دله پی ټي آی والا پیسې ورکوي، خو پی ټي آی والا جذبات دی کیش کوي، او د دومره کیش کړي دي چې په میلیونونو ډالره دته راځي دغه قیسو نه، او د دغه جذباتیت نه، او د صحافت په نوم د دغه سیاسي ناربازۍ نه، عمران ریاض خان ته یا حقیقت ټي وي ته یا دغسې عادل راجا ته، چې که دې یو خبره
اصولي طور سم نه یو دی پازیټیو هم تنقید یا پازیټیو څه فیډبیک هم وسره د تحریک انصاف ته پاره دی نه ورکول غواړي وجه دا ده چې دی ویورشپ د لاسه نه ورکوي د دې د اکانومي اوس جوړه ده د دغه دروغو سره د دغه قصو سره د دغه تیریانو سره نو مجبور دي چې دا سلسله کنټینیو وساتي زمونږ استادو بیوقوفیانې د خلکو د پاره ډالرز دي بهرحال د خلکو د پاره ډالرز کې ګټه کول او په روپو کې دا خده جایز ده خو په دروغو نه او بل دا چې په ابتدایي 2-3 غنټو کې له 7000 سټرانچ فالوورز چې کوم دي یعنی ډېر کلک ویورشپ کدا وګوري نو بیا یوټیوب په خپل سجست کوي بره راوړي او چې بره راوړي نو بیا نور خلک هم متاثر کیږي یعنی په خپل خلکو ته بیا یوټیوب سجست کوي نو هغه خلک چې هغه د یو مخصوص فکر مالکان نه دي یا سیاسي جماعت سره مطلب تحریک انصاف سره وابسته نه دي هم او نه قتل غواړي هم هغه تم سجست کیږي په ریکمنډیشنز کې دي او دغه سي د انالیټکس نه د الګوریتم په د مینورینګ باندې هغه هم بیا متاثر کیږي فار رانګ ریزن یا د بلې پارټۍ د پاره که څوک دا کار کوي نو الګوریتم چېړل په دې طریقه دي چې مضبوط ګروپونه دي واتس اپ او دغه سي فیسبوک او بیا فالوورز دي کلک فالوورز دي چې فوري تور تا وګوري تا شیر کی ستا مخ کې بوزي په اولي ګنټه دوه کې اولنی سلیریش ګنټو کې نو بیا اور د ویک اور د مانث دا ټول بیا غب سرکولیشن اکمولیټ کیږي ویورشپ او ویورشپ چې څومره زیاتیږي نو دومره دغه خلکو ته ګټه رسي نو په دې چکر کې بیا مصیبت دا دی چې دی پکې بیا د ځانه مسالېدار خبرونه کلیک بیټس او داسې چکر بیا استعمالي چې هغه دروغ وي د خلکو د جذباتو سره لوبه وي صرف د خلک عرضي تور دغه د کتارسیس خو کیږي خو د حقایقو سره کوم تعلق نه لکه بالخصوص د حقیقت ټي والا چې د ایران بلاک جوړیږي پاکستان سره او د رشیا نه تیل روان دي او تیل راوختل پاکستان کې د تیل یو غټ کوی دی هغه چا پټ کړی دی او چا ته پیپ لګولې خرڅي او پاکستان کې یو غټ کوی دی هغه باجوازان سره بار وړي دي دا ټول قصې میسي بیا یعنی یو غلطه نریټیو او یو ایرریشنل غوندي بیهیویر جوړیږي چې یو سیز مسلسل اورم نو بیا په ابتدا کې بزویم چې ګنې دا سم نه دي خو چې اوسو کې دومره په یقین سره وای دا ګیبلز خبره د هټلر وزیر اطلاعات چې دروغ دومره په تسلسل او یقین سره وای چې په خپل د بیا هم یقین راشي نو دا همدغه ټیکنیکس دي او سوشل میډیا کې خود الګوریتم حساب هم دغه دی چې په سٹارټ کې د چاته لګ ډیر ویورشپ ورکا نو دین د ریلیونت چې کوم متعلقه پلیټ فارم دی نو هغه په خپل بیا په سجیشن کې او په ریکمنډیشنز کې خلکو ته ورمخامخ کوي او بیا دغه سي یو سیز وایرل کیږي او تاسو ته یاد کم چې د یو کال نه زما نظر دی چې مبشر لقمان 100 اف ټایمز خپل ویورشپ چې دین هغه کم کړی دی په دې چې هغه د پی ټی آی اگینست د تحریک انصاف او د خان صاحب اگینست سټینډ اغسته دی یا فور ګډ فور رانګ یعنی یا خکړی یا بد کړی ځدانه هم خو چې کلم تحریک انصاف خلاف شوی دی نو دغه په ویورشپ باندې ډیر بد اثر پریوته دی دومره چې د میلیونز د اوس لزر شلزر هغه هم فیسبوک باندې په یوټیوب باندې هارډلی هی ګټس 20 to 30,000 ویوز سو د دیو د اکانومي داسې اوس جوړه ده چې دی ک غنی چې پازیټیو فیډبیک هم ورکی تحریک انصاف ته خان صاحب ته د خان صاحب فالوورز ته کوم سم خبره مور وخینو دی مجبور دي چې ویني کی ولې چې روزګار وسره وابسته دی کلیک بیټ وطن ملاوي کی بیا ورته غسی شیرز ملاوي کی پازیټیو ریویوز وطن ملاوي کی او دا ټول سيزونه په سوشل میډیا چونکې زه په خپل د کار سره درې سلور یوټیوب چینلې رن کوم نو ماته پته لګي چې هاو اټ ورکس یعنی دلته کار څنګه کیږي او دا الګوریتم څنګه حساب سره ته خلکو سټوپیډیټي څنګه کنورټ کولای شي یو اس ډالرز ته او not hundreds of dollars thousands of dollars نو په زرونو نه په میلیونونو ډالر تم ته کنورټ کولای شي او دا یوازې دلته نه یو کس نن په ټویټر لیکلو چې دا په ټوله دنیا کې داسې خلک شته مغرب کې شته هندوستان کې دا کنسپیریسی تیوریانې داسې قسم متنازعات سنسیشنل مواد دا وی خو انټرټینمنت بهشکه سنگران آرټیسټان یا څوک چې دي هغه ته ویورشپ کې ملاویږي خو دلته د تیوریانو ته دلته نظریاتو ته دلته دروغو ته ویورشپ ملاویږي او بیا
هغه خلکو ته ځي چې هغه د مخکې نه متاثره هم نه وي، هغې متاثره کېږي فور ا رانګ ریزن، یعنې په بد انداز کې. نو دا انالیټکس بیا د خلکو په سیاسي رجحاناتو مولډ کولو یا شیپ کولو کې استعمالیږي، کم چې د سوشل میډیا په هر حال یو منفي استعمال دی. د عادل راجا دغسې د نورو حوالې سره د خبرو د اورېدو دپاره به هر حال مننه. د پي ټي آی والو د کنځلو نه امان غواړم.